د نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړو څو ډیرو مهمو خبرونو ته محب وای بهرني ځواکونه د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجهیزات افغان دولت ته سپاري د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای چې بهرني ځواکونه د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت خپل تجهیزات افغان دولت ته سپاري نوموړي زیاته کړې چې بهرني ځواکونه به تر وتلو وروسته خپل یو شمېر تجهیزات له منځه یوسي خو لویه برخه تجهیزات او وسایل به افغان دولت ته وسپاري محب د غرض ویلي چې د طالبانو ترمنځ د واک پر سر خپلمنځي اختلافات دومره ډیر شوي چې سره یې په تیرو شلو کلونو کې نه لیدل کیږي هغه د استنبول کنفرانس ته په اشاره ویلي چې تر اوسه پورې د یادې ناستې د ترسره کېدو دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې او تر اختر وروسته به په دې اړه معلومات کیږي چې دوی به هم پر وخت له خلکو سره وروستي معلومات شریک کړي طالبانو باغلان کې 15 سرتیري خوشي کړي دي طالبانو په باغلان ولایت کې په وروستیو جګړو کې نیول شوي 15 سرتیري له خپل بند څخه خوشي کړي دي د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه سرتیري چې وطن ټاپیان هم و د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت له بند څخه خوشي شوي دي هغه ویلي چې هر زنداني ته د لارې خرڅه او یوه جوړه جامې هم ورکړې دي نوموړي زیاته کړې چې دوی وړاندې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري له خپلو زندانونو څخه خوشي کړي دي باجوال محمد بن سلمان سره پر افغان سوله خبرې کړي دي د پاکستان د پوځ مشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره پر افغان سوله خبرې کړي دي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عربستان ته تللی دی او په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلی دي دواړو لورو پر افغان سوله او په دې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي دي خو په دې اړه تر دې ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي دوی همداراز په سیمه او نړۍ کې پر روان وضعیت او شته ننګونو هم بحثونه او خبرې کړي دي پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې لیدنه کې د سعودي عربستان د دفاع وزیر هم حضور درلود او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا هم ټینګار کړی دی سیمه ییز چارواکي وایي باغلان کې سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی د باغلان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سلګونو کسانو وسلې اخیستې او د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان کړی دی د باغلان ولایت د امنیه قوماندانۍ له لوري په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د باغلان ولایت سلګونه اوسیدونکو د سیمه ییزو پاڅونوالو په چوکاټ کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه وسلې اخیستې دي او د طالبانو پر ضد یې د جګړې اعلان کړی دی په یوه خپره شوي انځور کې ښکاري چې یو شمېر کسانو وسلې پر لاس د شعار په بڼه لاسونه پورته کړي دي امریکا 18 بي 250 او اف 18 جنگي الوتکې افغانستان ته رالیږلې دي امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د خوندي وتلو لپاره تازه نظامي تجهیزات افغانستان ته رالیږلې دي د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مارک میلي ویلي چې پینټاګون له افغانستان څخه د خپلو 2500 پوځیانو او 14000 قراردادیانو د خوندي ایستلو لپاره 18 بي 250 او اف 18 جنگي الوتکې افغانستان ته راستولې دي نوموړي زیاته کړې چې امریکا غواړي له افغانستان څخه ووځي او دوی هیله دي چې دغه بهیر په ښه توګه له کوم ګواښ څخه پرته ترسره شي دا ویلو ده چې امریکا په رسمي توګه د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ یوه اونۍ وړاندې پیل کړې ده د کورنیو چارو وزارت باغلان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکړ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په باغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درنه تلفات اوښتي ښاغلي آریان د تلفاتو دقیق شمېر ونه ښود خو زیاته یې کړه چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي زموږ ګډ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ټولو تروریستانو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي څو د سیمه له طالبانو په بشپړ ډول پاکه شي له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د باغلان په دهننه غوري نهرین او د مرکزي باغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ افغان چارواکو ویل چې د جګړو کې شاوخوا 100 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې
او طالبانو ویل چې په دهنه غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټانو افغانستان کې د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې فرانسې، جرمني، ایټالیا، بارټانیا، نروې، امریکا او همداراز د نټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یوه حکومت له جوړېدو سره مخالف دي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرانس له لارې یوځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تنگزی طالبان د سولې پلاوی غورځنګ وباله. د افغانستان اسلامي امارات له کومه وخته چې تاسیس شوی تر اوسه یې تل په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هڅې کړي او ګامونه یې اخیستي دي. زه په حقیقت کې ویلی شم چې د اسلامي امارات ابتدا د سولې په خاطر باندې وه، خو د پرونۍ غونډې ګډونوالو په خپله ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډېره پړه پر طالبانو واچولې او له دې ډلې غوښتي دي چې نه اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته په 2 ورځني سفر ولاړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون جمعه د 18 سعودي عربستان ته په 2 ورځني سفر ولاړ. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې ده. اسلام آباد غواړي چې په کشمیر کې له ادعا سره سم د هند د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر د سعودي عربستان ملاتړ جلب کړي. خو ریاض له هند سره له هغه هیواد سره احتیاط کوي چې د سعودي عربستان یو مهم تجارتي شریک دی او تیل ترې اخلي. د عمران خان تر سفر مخکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سعودي عربستان ته تللی او پرون یې له ولایت سلیمان سره کتلی دي. تمه ده چې عمران خان به د سعودي عربستان له مشرانو سره د جدي په ښار کې وګوري. او په یو بل تازه خبر کې باغلان چرواکي په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شا تنبول شوي. د باغلان چرواکي د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو خوځښتونه په شا تنبول شوي دي. د باغلان مرستیال ولی ذبیح الله احساس 13 شپه ازادي راډیو ته ویل وضعیت اوس د امنیتي او د فیسبوکونو په کنټرول کې دی. بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا مزاحمتونه کېدل. دوی د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا په شا تنبول شوي دي. هم په مرکزي باغلان ولسوالۍ، هم په نهرین او هم په دهنه غوري کې. ښاغلي احساس وویل د عملیاتو پر مهال شاوخوا 100 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای ونه ویل چې د دوی ځواکونه څه شمېر تلفات لري. طالبانو د باغلان پر جګړې تازه څه نه دی ویلي، خو پرون جمعه ادعا کړې وه چې په دهنه غوري ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. د نیوز پری چینل لیدونکو دا د دې سطلان دومیم خبرونه چې مو واوریدل، تر بیا ښې چارې لوی عالم مل شه.